په دې قانون کې عزیزانو د هر مرض علاج، د هر مرض، تاسو ته پته ده حدیث کې راځي چې یو ډله به په قیامت کې داسې وي چې به بې پوښتنې جنت ته لاړ شي، نه به یې پیشي وشي، نه به ورسره حساب کتاب وشي، بې پوښتنې به هغې جنت ته لاړ شي. دا به کم خلک؟ دا به هغه متوکلین وي چې کته به یې ونیسي دارونه. ولې؟ کفا بالله طبیبا، که څه مرض پې راشي علاج نه کوي. کفا بالله حکیما. اوس تاسو رښتیا ووایئ چې په دې ټوله دنیا کې به په اولیاو کې هم داسې سړی ونه کوي چې هغه دومره متوکل. عزیزانو دا تاسو ته پته ده چې په غار ثور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق. نو ابو بکر صدیق خیال وکړو چې د غار ثور کې دا سوری دي، دې کې چېرته دشمن مونږه ونه ګوري او دننه رانشي او زما محبوب ته تکلیف ونه رسوي. نو دا خپل کمیس یې وشلولو او په ټولو سورو کې کېښود. یو سوری پاتې شو چې هغې دپاره کپړه نه وه. نو ابوبکر صدیق دا یو خپه اوږده کړه او دا پونده چې ده دا یې په هغه سوري کې کېښوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک چې دی هغه د ابوبکر صدیق په دې پتون باندې پروت. اوس دا هم رتبه ده نو، وایي سر دې زما په پتون کې ده، پردی وطن دی پکې نشته بالښتونه. هغه به هم رض وه او هغه به هم شان و. ابوبکر صدیق په دې پونده باندې مارو چیچلو. نو خپه یې چې را داسې کړه د دې ډېر درد نه سترګو نه اوښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مخ مبارک پرېوتې. حضور علیه السلام چې ورته وکتل چې ابوبکر ولې ژاړې؟ و یا رسول الله ډېر وخت شو چې مار چیچلی یم، خوځېدم ځکه نه چې ستا په خوب کې چېرته فرق را نه شي. خو دا سترګې مې بې ادبه وي، دا اوښې ټینګې نه کړې شوې او ستا په چهره مبارکه پرېوته. ویلې ښه. او مار ته یې اواز وکړو چې راشه دې. مار چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمد ویلا او د ابوبکر په دې خپه چوف کړه. ابوبکر وایي چې په خدای مې دې قسمي که ما ته دا محسوس کېده چې زه چېرته مچۍ خوړلی. وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن نه لویه شفا په څه شي. نو مار ته ویل چې ولې دې د ابوبکر صدیق وخوړو؟ ورته وی چې یا رسول الله عیسی علیہ السلام تقریر کولو نن نه 600 کاله مخکې او ستا ذکر خیر کړو چې په مکه کې هغې نه به بیا هجرت کوي مدینې منورې ته او په غار ثور کې به څه وخت تېروي. نو زه د شام نه راغلی یم او په دې غار ثور کې 600 کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار ناست. مار وای مار ټولې سوړې ابوبکر صدیق بند کړي چې ما تا ته پکې کته. دا یو پاتې و دی کې خپه کې خوا
په خدای قسم چې ستا په عشق کې داسې لیونی وم چې په ځان پوه دیم او په ده مې چک لګولی. عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق سره د مارانو هم دا عقیدت دا مې دې پورې درته وی چې هغه کومه شفا ده چې په قرآن کې نشته، خو خوله ورته پکار ده. زمونږ خولې هغه نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمار باندې لاس ووالو او ډېر خوشحال شو. یو سورت فاتحه کې چې کوم اثر دی آپ مخ د ځمکه د دنیا په علاجونو کې نشته. یو قل هو الله احد کې چې کوم اثر دی ا د دنیا په مخ په هیڅ علاج کې نشته. هو خلا ولا پکار دلته یو زیارت ته اخون پنجو صاحب ورته دا ډېر لوی ولی نن دا 300 کاله مخکې تیر دی بلار روانو طالبان ناستو روټه سپوره وا ترکاری نه و دو ورته وی چې ولی خپایي روټه شته ترکاری نشته ترکاری نشته امنګه راوالي امنګه چراوړو اخون پنجو سے رحمت الله علیه یو ځل الحمد او درې ځل قل هو ویلا او پامنګي چوف کا ولځي بچي اخري چې منګه داسې کو غوړیو طالبانو پکې روټه شروع شو چې خای والا یو طالب پکې وی چې هلکه سبالم لگا پرې دی نو نور ویلی چې سبالم سره پرې دی الحمدلله قل هو مونږ له نه راځي او په چوفکو به غوړی کیږي به سبا چې بیا روټه رالی وظیفه نو انن یو افسر راغلی نو ما ته وی چې اجازه غواړم دا جمعتونه ټول رجسټریشن کی نو ما ورتل چې پدې می پوهیږه چې ست تنخواه بم پکی کنا اسه د مولیان خسیان کوي وی چې څه خو به مال که صحیح خو رجسټریشن یو کو کسنین په بلار وها بجلیګر مولا رجسټریشن والا نه ده په 50 کال کې ما چا تکټیټه خبره نه دا کړی تاسو دوا پکار په 50 کال کې بجلیګر مولا د وزیر دفتر نه دی لیدلې نو ورغلې دی نه د سکار ورته وی رجسٹریشن کیږي او پلانیټیشن کیږي وې تدبیر کو ند بندا و تقدیر نه دانت تدبیر کو ند بندا و تقدیر نه دانت آنکس کے نه دانت و نه دانت کے نه دانت یو انسانی تدبیر دے او یو د خدای تقدیر دے عزیزانو په دې ځمکه چې سکیږي دا د انسان تدبیر نه دی دا آسمانی تقدیر دی پنځه شیزونه دي چې دا غي علم سوا د الله نه بل چاته نشته پنځه شی ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم هیڅ چاته نشته چې کوم ورځ باندې بقایمي ورځ بد جمعې وي په کوم تاریخ بقایمیږي دای چاته پته وينزل الغيث باران بکله کیږي دا علم سوا د الله نه بل چاته نشته ويعلم ما في الارحام او د مور په خېټه کې به الک پیدا کیږي او که جنای بکیږي دا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس نفس دا علم نشته چې زب سبا څه کار کوم اراده یو څه کړی وي او ورپېخه څه چلو شي
ورپېخ بل څه شي. هلکه تاسو د بلوچستان ولکه دغه نه پوهېږي، زه اردو کې خبرې کوم. نه ته پښتو سمه نه شي ویلی.